پزړونه. ملګرو اسنین هغه خو به تاسو ته یاد وي. اسنین یو ټیک ټاکر و کم چې خپل مور او پلار باندې ډزې کړې وي. د هغې په نتیجه کې د هغې کومه مور چې د هغه زخمی کړی شوی وه او پلار یې په حق باندې رسېدلی و. د هغې په کم نوي معلومات چې دي هغه در سره شیر کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. د اسنین د مور په هکله چې کوم معلومات دي هغه دا رنګې دي چې د اسنین کومه مور چې وه د هغې خپله ګېدلې وه او تقریبا کال وشو چې هغې خپه نه شوه خوځولې. اوس چې کوم اطلاعات مخې ته راغلي دي د هغې تر مخه چې د هغې کوم خپه چې ده هغه داسې خوځئ او داسې لږ معمولي پې هغه کم ګرځېده چې دي هغه هم کولی شي. د پلار نه خو تاسو هغه خبر وای چې یو کال د پلار وشو هغه وفات شوی دی. هغې نه پس چې کوم د پولیسو اسنین هغه ګرفتار کړی نو د اسنین په هکله باندې څه معلومات دي نو زیات تر کم خلک چې دی هغه دا تپوس کوي. نو د هغې په هکله درته زه دا ویم چې اسنین هغه په جیل کې دی کم ټرایل باندې د هغې کیس روان دی. داسې ویلی کېږي چې ضمانت چې کوم دی د هغې مسترد کړی شوی دی یعنې خارج شوی دی. د دې نه علاوه د اسنین باندې چې کوم دی پردي جرم چې کوم دی هغه هم په عدالت کې هغه عاید کړی شوی دی او د هغې کوم کیس چې دی هغه په ټرایل باندې چلیږي تر اوسه پورې په هغې کې لا فیصله هغه نه ده شوې چې څه به کېږي. بل طرف ته کوم د زیات تر خلکو وینا چې ده د هغو مطابق چې د دې کومه مور چې ده هغه یې معاف کوي خو بلکې د دې کوم ترونه چې دي هغه یې نه معاف کوي. نو په دغه ځای کې قصه هغه روانه ده. الله دې خیر وکړي چې څه پکې مخکې کېږي هغه به هم تاسو سره شیر کوو چې مخکې څه کېږي. خو تر نن پورې چې کوم معلومات وو هغه مونږ تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.